جيبها باقولة جيبها باقولة جيبها باقولة ولا شعبان تكون كانوا نسلم يقول تعال كلمة لك أخبر فيه زت عنه كان ده كلمة ده يا صاحبي أو كذا بابا قولة تستأمين هذا زكاة ما تقول فيه كذا كذا إذا سبق خدي بعد البارك ولا خلوا سنة قول يسوق مين نك أو كذا بابا قولة زكاة بس ترى مين نكوما شابا خلي كوشي سلامي نكين زكاة تعال سلامي نكوما أو كذا بابا قولة تجي وركوتي إنه تعال روندين وخلفوا مين كوري لا حبيبي ده شيء لا تكانوا كاتبا ناشا ولو ده سوتشت بعد ما شوفوا لك أنا في زمان فازات كين أو زمان شاطر لك ده كيف ولا خمبك بابا قولة تاسي بدمشتي تنامي جامي بدمشتي غسر على خبركم أفضل شابع سوداك كاروكا كتا بيجامو بدماش تلترانا إن بابا قولة تقورا ورتا لا والله مندك أقل جامي نية جولي وتعمل تلترا لا وستي داسك كتشاكارو لكي نو تا ما تلار نیولې ده ها تا ته دا پته نشته چې په دې لار باندې کارغه بدماش را روان دی ودینم زر 2000 ډزې زما نوم چې کارغان او مارغان واوري نو الوته بند کي خلک لارې بدلې کي میږي په سونه ننوځي او ته لا راته ګورې ودینم 2000 ډزې ها زما په خبره عمل چرته کوي په بله لار به لاړ شم خدای خبر چې چا تړلی ای جینې بیا څه دي ورځ د تاسې دیم ولاړ نو ولې په پیسو باندې ولاړې سو نه د کور پته دې راکړه رشته درلېږم نه دا دې خپل کټا سر ته کتلې دي چکرې سریا ته سمېږې نه نه ټیک ده زه به دا لار پرېږدم او په بله لار به لاړه شم په بله لار به لاړ شم د دې علاقې ټولې لارې ما ته معلومې دي چې په کومه لاره به ځې په هغه لاره به درته ولاړې هاي خدایا نو قدمونه دې زار شه او پلار درنه لوګي شه کله ناکله خو ګوره که نه خیر دې په یوه سترګه ګوره خو ګوره زړه مې ستا د قدمونو لاندې پروت دی وبچ وینه والا په دواړو سترګو ته ګورم شرمېدلې تا چې شرم شته کنډال څه دی دا داسې شوي دي په لومړي ځل مې دا نوم واورېده که تا کې شرم وې نو ته به جینکو ته په لویې لار کې نه ودرېدې خیر دی کله چې راکې شرم راشي بیا به نه ودرېږم شرم راشي بدتمیزه کټه سړیه وای خدایه نو ویم په دې اوسنو جینکو کې څومره تکبر دی وی کله خو به دې خدای د رحم اوبه په دې زړه تویږي که نه څه دې ویل تا ته پته نشته چې زه د سړي نه لاچي جوړوم او د خولې خوند پېښه کوم کارګلاله زه یو ډېر عجزانه فریاد له راغلی یم وایه که چا در سره زیاتې کړی چې په دا خپې ولمه او که چا دنه رقم اخیستی چې په لاس یې ولمه نه دا خبره نه ده نو بیا څه خبره ده زر زر وایه ځکه چې 50 شپېته مړي کول دي کارګلاله زمونږ خان دی هغه ته ستا غوندې د باروبه او بهادر بدماش ضرورت دی ستا خان به زما په بي بي سي باندې د بهادرۍ خبرې اورېدلي ولې نه اورېدلې به وي ځکه خو یې زه تا پسې راستول یم هغه وایي چې زما مټې مضبوطې شي او ما پسې لکه د ټرین شاته ولاړ وي دا خبره ده نو د تنخوا خبره به ورسره په ډېره کې وکړو ښه راځئ ودرېږه جي زما نه مخکې مه ځه ځینې په دا خپو به دې ولم ما پسې لکه د ریل ګاډي ډبې را روان وسه راځه ته به زما د وروڼو له ودونه کله کې عمرونه یې دونه راورسېده چې سرونه نه ویښتو وغورځېدل دا به د خدای خاطر وکړه استاد ته څه پته ده دا چې پیدا کېدم داسې ګنجیان پیدا شي
د سرونه یې ویښتو وغورځېده دا د زما د عمر خلک دا دی ودونه کوي اوس ودونه کوي وته وایي څه لګوي حدود لګوي وبکوله ودونه بس دی بابا ګله هغه بدماش مې راوسته بدماش یې راوسته دا چې ځه څنګه ځه ته څنګه ځه بس ودونه دا خو دې نیک بختو بدماش یې زورور بدماش دی که نه ویم بابا ګله سم ځین کړی اس دی په موټي کې مې ورته ګیا ونیوله او راپسې را روانو لچې خو نه وایي ویم بابا ګله د لټو متو نه پاتې دي که لټې ووهلم سر د لاندې به بس ما ته د تاسې بدماش ضرورت دی راځه اواز کم وکړه راځه لکه راشه راځي ما خرخره کوي ګینې د شیل لا چیغو ته به دي د غاښونو لاندې معده کړم دا دې څه بلا راوسته ما خرخره کوي دا له 20 کسان خو دله په میچن کې وړه کړم سړی ښایه نه بچې نه په ارام کښېنه بچې په ارام کښېنه چې ته وې کښېنم ګینې زه اکثر په ولاړې خبرې ځواني او بدماشي چې یو ځای شي نو سړی پرېوځي وایه نه بس نور څه نه غواړم بس ته به زما بدماش یې که نه او زما حفاظت به کوې بس ختمه خبره ده ویبجي ستاسو د سپوم تابعدار یم خو تنخوا به څومره راکړې او باندې لږ سره دا پاو ستا د چڼو ما ته منظوره ده خو روټۍ او چای به م راکړې دا ټیک ده شاګوله بچې دی به د څاروو کوټې له بوځي که نه ولته به ورته کټ واچي دی به څاروو سره اوسي واحد سړی دی چې زما د بادرۍ پته ورته ولګېده نو ښه ده ظاهر ګوري که نه شاګوله بچې دا چې کار به وکړي که نه روټۍ نه خوري که نه نو په دوبره کې ورته چڼه واچوه ټیک ده بابا ګله زه چې ځو کارخانه ده هغه څنګه ټینګ که ځان ټینګ که داسې دومره زورور بدماش یې په لوبیزه کټا شاته سره نیولې دي هر وخت راته په لار کې ولاړې او تنګۍ مې دغسې یو کنډال سره خو ما ته هم په لاره کې ودرېږي کله راته څه وي او کله راته څه وي جینې چېرته هغه خو نه دی ورېږه معلومات یې کوو چې د ده نامه څه ده او دوی اوسېږي چېرته بیا فیصله کوم چې څه کول پکار دي دغسې زه هم کوم هم د دې بعضې خوشو تشو ظلمونو په جینکېډو په لاره نه شي تللی جینکې تنګوي ته راځه چې کور ته ځو بیا به ورسره ګورو راځه تا زما کپړې ایستل کړې ویم زه ستاسو نوکر یم دوبینې یم چې کپړې به درلې ایسترې کوم خبرې سمې کوه ښه سمه خبره مې درته وکړه څه سندرې او غزلې خو مې نه دي ویلې خو سمه خبره ده که نه بکواس مه کوه ښځه تی کوه څه دې وویل وایم تا وی چې بکواس مه کوه نو ما درته وي ته کوه هسې هم ته په بکواس کې ښه ښکارې غلی شه ته غلی شه نو زه به غلی شم نن غرمې نه څه پخې پړپوس او ګوبي پړپوس او ګوبي دا څنګه ترکاري ده ویم دا د پلار خوښه د پړپوسې کمزوري دی دا څه بدتمیزه نوکر دی ساله کپړې به ځان مې په خپلې ایسترې کړي نن خو د زرکې په چال روانې او لار دې م بدله کړه ته ما ته ووایه چې ته په کومه ژبه پوهېږې د مینې په ژبه مینه پېژنې چې مینه څه ته وایي مینه هم دې ته وایي که نه چې هر وخت لکه د سیندري ته نیغ په لار کې ولاړ د شیندري دی ته نیغ په لار کې روان یم کار روزګار دې نشته خوشې تشي پردۍ لارې څاري د مینې د انجام نه خبرې واده دې انجام دی که نه امجاله دې شته او که د مارغانو په شانې په ونو کې ناست او ټوپونه وې کان تان کې او په پردي کنډول کې باجره خوري شکر دی په خپل کنډول کې خورم او مارغان چې دي که نه دوی به د ډکو نه له جاله جوړوي او زما شکر دی د سیمټو جاله ده بنګله مې ده بنګله دې ده زه ټیک شوه زه به د معلومات وکړم که ته واقعي مالدار یې که نه نو مینه کول څه ګناه نه ده ټیک ده یم چې یو ځل دې زه په سره ډولۍ کې یو سم که نه نو دومره به دې کړم چې څومره دې زه کړولی یم او ولې ستاسو چک دی څه نه دروغ به نه وې ته مخ نه دې پته لګي تا ته څه پته ده زه تا سره څه
مینه کوم چې تا ولووینم نو د شپې خوب نه راځي. دا خو ته بیمار یې، چېرته ډاکټر ته ځان وښیه، کولمې دې خرابې دي. کولمې مې نه دي خرابې، شپې روټۍ خورم نو ته راسره روټۍ خورې، چې څښم نو ته راسره چې څښې. څه پته ده چې زه تا سره څومره مینه کوم، که ته راته میلاوه نه شوې نو زه به مړ شم. دا چېرته لاړه؟ تا خو غیبه شوه، خو خیر چې ځې ځې نو هماله به راځې توره په در سره. دغه رنګ را روان یم را روان یم حاجي، خو یارېږم چېرته شانه سپۍ خوله روانه شئ. نو ته د سپي نه مې یارېږي. نجي د الله فضل دی چې په کومه لار روان یم که نه نو سپي غفار بند کي. د سړیه ما ته خو ټپوس بدماش ښکاري. ټپوس نه جي، کارغه بدماش وایه، او په بدماشۍ کې 1 نمبر یم. هله ای خو ګوره کارغه حاجي هغه وګوره که نه تورسرې را روانه ده او جي او زه بس ورځم او سره لږې خبرې شو. خبره واورئ جي، دلته خو ماران نشته که نه؟ خدای بدبخته ته د مارانو نه مې یارېږي. ماران څه کې جي چې د هغې د بچو نه هم نه یارېږم، خو بیا هم خیال مګال دی. نه خیر دی بس هغه کېږم زه به ځم دې تورسرې سره یو څو خبرې کوم که نه د مطلبي بیا به راته ویم که نه داسې بس ته هم دلته ایستار شه. یوازې پرېږدو خو زه خدای دې خیر وکړي چې ته ماران خو ونې که نه خدای دې پېښو باسه دروسي ما وې که مار ټک راکړو ما نه خو دې ډوب کړو یو چا خو ونه لیدم. مهرباني بابا. بابا مه وایه که نه ګناهګارېږي که نه دی په خدای اعتبار کې داسې ښایسته قدمونه دې اخېسته که نه چې ډېر درنه خوشحاله شومه په خدای باندې اعتبار وکړه ډېره ښه پکې ښکاري. څه په مصیبت واورېدم. وایه بابا ته څه وې؟ بابا مه وایه ګناهګارېږي که نه ما دا خبره کوله که نه ما داسې یو جینۍ نشته دی که نه چې ما سره څه وخت را سره لږ تیر کړي لږه کینې را سره لږه پاتې را سره په زړه باندې ګوره زه ډېر ظاهر یم. بیا مې داسې څوک جینۍ نشته چې کور راله آباد کړي خو چې چا ته هم خبره کوم پوزه به نه چوڼي کړي او روانه به کړي. بابا مه کوه کله ګناهګارېږي کله دې بابا نه واوړه که نه ظالمۍ راته وایه کله څه کوې. اچھا بابا یو تپوس نه کومه دلته بابا ګل کور کوم دی؟ زه یې به که نه زه یې به ستا تړلی اشر کې ما وایه خدمت وایه همزه یې به که نه زما خلک زما د اشکۍ د چا صفتونه کړي دي. پلار یې د زامنو نه ته چې سیوه وختو. څوک سیوا دی؟ سیوا نه و هسې ستا د ځوانۍ صفت مې کوم ډېر ښایسته ځواني. خدای دې وبخښه ګوره چې ښه خبره وکړې په بنده باندې ډېره زیاته ښه ولګي نو داسې چل دی که نه چې مالې که دا سوچ دې وکړو که نه چې آخر زه م انسان یم که نه که کور آبادولو دپاره دې زما دپاره لږ غوندې سوچ ومه که نو خدای به دې جنت نصیب کړي ګورې. هسې بابا مې خوښ مې ډېر شوې. وای خدای دې وبخښه الله دې هغه دنیا ښایسته که په دې خبره ده. ستا په دې خبره به زه سوچ کوم. وای وکړه خو ډېر ښه سوچ به ګورې کوې ګورې ښه که نه. زه به پرې سوچ وکړم بیا به درته ووایم. بیا به راته وایي الله دې ایمان نصیب کړه ګوره په پام زه ګورې ځمکې ته ګوره کې را بس ځه ځمکې ته ګوره چې دا خاپري راپري وای خدایه دا څنګه چل دا شکر دی چې ظالمۍ خو یې راته وایي دا خو یې تسلیمه کړه چې ظالم نه یم د بچو نه اوس هم ځوان یم. کارغه څه چې اولاد یې غر کته چرته لاړې داسې ګورې دی به زما خاورې څوکیداري وکړي. کارغه زما اولاد یې تباه که کوم خوا لاړې. یار خو مې دلته وګورې نعمته به زما ښه څوکیدار دې بیخ به دا کار وباسه ته دلته پروت یې ته به زما خاورې څوکیداري وکړي. بابا ګله که زه ودم یم که نه نو ما نه ټوله دنیا یارېږي
ای د سړي همړه ستا دې کار ته وګوره زه د پس هملته درغلم چې کوم ځای کې مې پرېښی وې ته راغلی دلته اوده پرېوتې سړیتوب زده کړه بله راته ټیکه کارغۍ ته وې کارغه بدماش یم ویم ټاپوس بدماش یم ټاپوس بدماش یم بس پرېږده نورې خبرې مه کوه خدا راته ووایه چې هغه جینۍ سره د میټینګ وشو که نه وشو ورسره به ډېره زیاته مې خوښه شوه ډېره مې زیاته خوښه شوه بس خدای به خیر کې ته نورې بس خبرې پرېږده راځه ما پسې کارغه نه ده ټیک سر کارغه بدماش توبه به مغه پلاک مې د زوی سیوارو څه زه رښتیا ویم ما سره د عشق خبرې شروع کړې هغې ته یې هم راته وي چې ډېره مې خوښه یې وایي چې سبا نه به عشق شروع کړو نو څه دی خیال دی خیال خو مې صحیح دی بیا به د پوه کوم خو ته داسې کار وکړه چې ته مړ شه چې تا ته څه وایي څه نامې ده بابا ګل ښځه ته کور ته ورځه او زه هلته هغه ځم بیا به درته علي وي څه ټیک شو زه ته ورځه هغه بله را روانه ده مورچه کېږم ورته دا ته څه کې ودرېږه یار ته څه له مورچه کېږي ته کوم داسې د کشمیر جنګ له روان یې والله چې دا دې ښه خبره کړه بس ورځم او بس او مخې سره ورسره د عشق خبرې شروع کوم دا ښه ده چې دشمنان نه دي یعنې تا به زما ډزې اوس لیدلې وي هغه د شپې چې کلمې ډزې کېږي زما خیال دی جلومتې کې ښه ده چې پته درته ولګېده خو بوی ته د ګوپي راځي صفا خبره ښیي دلته خو د کارګه غرق و که نه دا به ټیک تا ته زما دشمنانو وي ما ته به خپله پته ده بس پرېږده ناجر نه څوک چې که نه الله به دې بخي مکمل جنتي وی خندانه دې زار شمه زما خندا دې نه ده ګلونه یې درنه ودوړوله بابا ته بابا ګلې وی که نه بابا چې خو بیخي لرې کمړې زه ستا دپاره ګل یم زما خیال یې جوړ زما د عشق کیسه ده د چا کړې ده ځکه خو له سره مېلاوېدو له راغلم خو ما ته یو جینۍ ویلې چې ما سره هم د عشق خبرې وی الله زما دې په توبو توبئ یا الله زما دې په توبو توبئ دا څه کې الله چې تا خو جینۍ په سترګو اړو لیدلې نه ده دا کومه خبره کې ویم پام کوه خو د دغې جینۍ په خبرو کې را نه شي به دا غواړي که نه چې ډېر چېرته چا سره د هېڅ خبرې ونه کړي بس بابا پرېږده که نه نو بس ورکې که نه بابا او بابا ستا دپاره صرف دا صرف دا ماته ووایه که نه چې د عشق کیسه بیا د کله نه شروع کړو وی همدې کارونو دپاره خو همدا سرخوړلې جوړ دی که نه زما نه بعد ډېر اسان دی 420 جینکو ته ډېر زر یادېږي ښځه ما ته یاد شو زه اوس لاړه شم زه خو نیغه کور ته ځه ګورې چېرته بل طرف ته روانه نه زه په مخه دې ښه په مخه دې ښه وی الله ای خدای زما کار وشو اوله مکمل کار وشو شکر الحمدلله منې او که نه مننه منمه دې کې زما د بدماشۍ سم ده بلکل ولې نه منم راځه کار وکړو رانه په مازکه دا ښکلې دلربا زما ګلګل د نازکه دا ښکلې دلربا ته کارونه کې وکړه نازکه محبوبه یادې تا خو نه یادوم نو په تا ولې وربلیږي په ما به ولې وربلیږي ور د بل شي زما په دښمنانو ښه نو ما پرېږده چې زه خپله سندره ووایم چې زه موجوده یم که نه والله که ستا هغه پلار هم رانه سندره ووایي نو ستا دا پلار چې په سپین سر پردو جینکو سره عشقونه کوي خو خیر دی او چې زه سندره ووایم نو مه وایه دا راته چا ویل چې زما پلار عشقونه کوي وایي دا بدماشي زه نه پرتې کړی دی هغه وایي چې څوک راته څه وایي نو په ده بیا یاروم عشق زما پلار کوي تا له څه زور شته و نو دا زور نه دی چې زه خپلې محبوبې سره عشق کوم او ته ویم مه کوه دا زور نه دی څه بدتمیزه ګل غوندې نازکه دا ښکلې دلربا زما ګرانه په مازکه دا ښکلې دلربا زما ویم دا بعضې بوډاګان خو په اخري عمر ځان وشرموي ویمه مې هغه بوډا چې ما سره د مینې خبرې کولې نو ما له ورپسې خندا دغه بابا کارونه دي د خندا پوهېږې نه تا په دې خبره سوچ کړی دی چې دا غزلمو سره او د دې بابا سره به کوو څه څه به کوو خو بس مال به پرې خورو که نه هسې هم ګراني ده ښه خبره دې وکړه زما نه مخکې شو دا خبره ته ما کوله ښه نو څه کوو زه چې ځو که نه بس داسې کار وکړه چې ستا دا لړ او زما دا لړ
یاره وایم چې په دې لاره کې مې د ګلاب په ګلونه غوړولې وي خو افسوس نو چې پیسې در سره نه وي. نه یاره د الله فضل دی پیسې ډېرې خو وخت را سره نشته ستا انتظار مې کولو. هسې فرض کړه چې تا ماله ګلونه راوړل د څومره پیسو به دې راوړل؟ پوره د 50,000 روپیو مې له ګلونه راوړل. نو ډېر دې ښه وکړو چې را دې نه وړو هسې به ضایع شوي. ته داسې کار وکړې چې دا 50,000 ماله راکړه زه په ځان له شاپینګ وکړم. نه نو ما سره خو دې وخت کې جیب کې دا 60,000 روپۍ دي. بس همدا ماله راکړه خیر دېرش ته مې قرضدارې شي. را سره وي خو هغه دوکاندار سره مې 10,000 روپۍ وي. خبره ته بیا راکړې ځه د خدای په امان او ډېره ډېره مهرباني. خبره خو واوره که نه خبره مې در سره کوله. زمړه مرغۍ مې په جال کې د خیره راګیره کړه ګورو به ورسره. یاره په خندا کې ډېره ښکلې ښکارې. تا ته پته شته چې ته زما په څه خوښ یې؟ په څه؟ ته راکړې یو 1,000 روپۍ. و 10,000 روپۍ ستا نه قربان ستا نه قربان همدغه 10,000 روپۍ را سره په جب کې وي. دا وایه تا ما نه دا تپوس ونه کړو چې ته زما په څه خوښ یې؟ ته زما په سخیتوب خوښ یې. دعا به درته کوم. دوا به اوس بړه رقم مې ورکړو اوس به رانه چېرته ځي؟ همه چې ودې خاندل که نه ته په خدای اعتبار کې بس زه په ځان پوه شوم چې زما د محبت جادو در باندې اثر وکړو. هسې ټوله شپه مې ستا په باره کې سوچونه کول او اخر په دې نتیجه ورسېدم چې ما وی مینه به م تا سره کوم او د مینې پس به واده م تا سره کوم. وایم به تا نظر شمه دا چې دغه د تا نظر شمه جینه وایم ډېره ښه فیصله دې وکړه. تا سره نه کوم خبرې ځه. بېبه نه کې خبرې خو ما سره خامخا کې داسې مه وایه که نه بیا که نه په ایمان زه هم خطا کېږم که نه اخر زما هم زړه دی که نه. چې دومره دې خوښ یم نو زه راکړه یو 50,000 روپۍ چې زه په خپلې پیدل شاپینګ کوم. دا نه زه ټول لوګې 50,000 څه ته وایي دا خدای چې ما له دا دومره جایداد راکړی دا دومره دولت یې راله راکړی څه دپاره راکړی دی هم ستاسو دپاره دی. ونیسه پوره 50,000 روپۍ مې په دغه جیب کې هله چې خوشحاله هېڅ هغه څه که 100 روپۍ مې څخه دې طرف نه ده بیا که څانګه یاره زړه کې به لاړ شم هېڅ خبره نه ماتېږي که نه بیا ماتې ولې به دله نه ماتېږي بس ته دغه بس بې فکره اوسه دې نه راته پته ولګوي چې ستا زه څومره خوښ یم خو یو خبره درته کوم. ته یو خبره کوم چې څه دې په زړه راته وایي زه تا نه لوګی شم زه تا نه زار شم حکم کوه حلال کړی چرې کېږمه زه ستا دلته یو هلک دی هغه ما ډېره زیاته تنګوي. وایي تا تنګوي ورېږه صبر وکړه ای کارغه بدماشه دغه کارغه بدماشه دغه څوکیدار بدماشه همیشه چاله دې خواله حاجي حکم کوه دا له 20 کسان ښودله زه د شنو لاچو غونته دې غاښونو لاندې معده کوم. او دې که څه که نه وایم صرف وایم لاچي انسانان به د داسې کړي لکه لاچیانه فکر به که داسې به وکړي جي چې دې تور سرې سره به لاړ شي که نه حاجي څه مسله یې ده او چې څوک کم درته وښایي چې دکه سړی دی نو لکه د جج جاز به پرې ورخوچې کېږي ورباندې به یو څو بازي کړی دی نور نه یم خبر. د غم مه کوه بابا ګله سرمن به تې دله وباسم تا له بیا روړم واسکټ دې جوړ کړه. شاباش وایم سرمن تې راوړه راله خو وایم سرمن به یې خامخا دا بر سره جینۍ روانه شه ورسره راځه بیبي ورشه نه زما سلام علیکم د لاچي معده کې نه تا سره یې څه کار دی وجنې راباندې دا لکه کارغه راځئ دا به څه چا مخکې چې خبره ومنه تا ته پته نشته ده در باندې شکر الحمدلله مینې مه ګوتې به دله د اوږده وړي چې معده یې کم ده د علاجیان یې د بله کاڼي په خوله کې مې غاښونو لاندې معده کړم. دا جینۍ څوک وه؟ جینۍ ما د خدای په سپین سر وشرموي که زه به یې پېژنمه ولې خیر شه ولې ډېر سوچ مې وکړو ما ویلې مې چې د دې ظلمونه به دا بوډا ښایي مینه خو به راسره کوي که د دې خبره نه د خیرات شمه به یمه لوګی شمه دا اوسني ظلمي به څه وي خبره د دې ظلمي کوه د دې چې ځان بدله ووژني بابا د بابا لفظ راوړې ډېر بد یې لګي خو ظلمۍ راته وایه که نه مړي ته په یو خبره ولې نه پوهېږي دا وایه که نه څنګه چل ما ویلې مې
یو 40,000 روپۍ راکړه ځان ته پې کپړې اخلم. نه نو کمېدی نه شي خو مې هغه بلې له ورکې که نه دا اوستې ده چاله خیر ماره به نو ماته لاس یې راته ونیو او دعا یې راته وکړه تی یادولې که نه وایي خدای دې ما دې جنۍ سره واده وکړه نو بیا خو بیا زمونږ لاس هم بیا خارښ کوي که نه یکدم مې جیب ته لاس کړه مېلونې ته دا پیسې دا ستا شي نو په دې 100,000 به دې کار ونه شي ښځه راکړه دا که نه نو څه وکړو خیر ګزاره کوه بس خیر یې دی دا څه مې دا مې پټې کړې وي دغه کړې وي که نه خو ځه هم دا باله ځه ښځه اوس زه ځم خبره نو چېرته کوي کوم خلک د مینې خبرې خو وکړو که نه څنګه ځمه چې نورې پیسې راکړې بیا به د سرګه بولوم که نه نه خبره خو واوره که نه خبره سړی خبره خو واوري که نه پیسې خو دې واخېستې نو خبره خو هم سړی اوري که نه چې زه ته وایم سړی مې وجه لږه مینه خو مې راسره کړې خدای دې هغه دی روان دی هغه کسامان چې تنګوي کوم دی ته په سترګو ړوند دی دا مخامخ نه دی روان ما ته خو نه ښکاري خو چې ته وې نو ویې مرزه پې که نه ما ویل د مونځ ټیم دی دا مونځ به مې کړی نو هغه به تا ته ولاړي خیر دی زه به ایثار کړم ویې مرزه پې کړي خان بابا ته ویمه نه خان بابا ته مه وایه تا ته به اوس زما د بدماشۍ پته ولګي ته خالي دوا کوه دوا زما دوا ته سره ځه واپس رونه تختم یلکه وایه روډه وایي ما ته وایي چې څه دي نه نو دا ته دومره غټ بدماشي وروره زما نوم کمال دی ما نه څه غلطي خو نه ده شوې وله بدماشي م کوي وایي ما نه څه غلطي م نه ده شوې ګوره سم شه سم کینې سیده به دې کړم هلکه ګورې دا دوه ګوتې بدماشي دي په ما مخ خرڅه وکړې په ایمان چې ګورې دا مخ په در باندې ووم ګورې وی راشئ خلکه کارغه بدماش ته وایي چې دا مخ په در باندې وم دا څه وویل چې دا منې کېږه یا هلکه ګورې په ایماندارۍ دا پوزه نه ده دا به درله په دې سوک سمه کړم سم شه ګورې څنګه به یې سمه کړې زه اوس ګورم ته خو په سړیتوب نه پکې په ما دې مخ ووالو په ما والله ته خو په ګپ هم نه پوهېږې یار هلکه ته خو ډېر بهادر ځوان یې یار په دې ټوله علاقه کې ما ومنو ده چې ستا غونده بهادر نشته بلکل وروره زه دې تابعدار یم چې څه خدمت هم وي د شپې په نیمه شوه اډر د پېښو بنیاد وباسه ورک به شم وروره ورک به شم هلکه زه خو ډېر وران وران ووالم یار هغې خو به نیم لیدلی خو سمه ده که لیدلی یم او که نیم لیدلی که نه زه به ورته یم چې ښه مې ووالم ښه مې وګوره څه دي او دا خاندې ولې یم خندا په دې راځي چې بابا ګل سره بدماش ولیدلو کمال مې پې والو خو الټه کمال هغه بدماش و مړی زه به بابا یو څه بیا بدماش ساتلي راځه چې ځو مال مې دې ووالو زما برخه پکې کارغه ناوخته خو د ما خیال دی سړی به په ټونګو ټونګو مړ کړي هغه دی راغی بابا ګلو څنګه چل دی وکړه کارغه بابا ګله تا له خدای پاک د بدماش په شکل کې یو کارغه درکړی چې ټوله دنیا ته یېرېږي ما فرین شه او پتا شه به زه درنه تا تپوس کوم که نه سړی خو دې خوش کو که نه بلې بلې سړی دې خوش کو په خپو راته پرېوتو مینتونه یې شروع کړو دومره مې وغربولو چې د کلي خلک راغلل چې هغه یې رانه نه یې خلاص کړی که وچلو مې آفرین هم ډېر ښه کار دی به سره وکړو زه خو وایم چې نور به دې مغربولی وي زما معشوقه څنګه چېړه ده اوس داسې کار کومه که نه چې په تا باندې یو پاو پیس کړمه بابا ګله زه وایم چې نیم کیلو یې که نه ډېر زیات مې خوش کړی او ډېر مې والی نو مطلب دا دی چې ښه خواري در سره دغه ښه خواري دې ورسره کړې ده داسې راځه چې در باندې دا پیوس کړم راځه واپسې شاګله ای شاګله بیبي ګوره بیبي
ما سره چې خبرې کوې که نه نو په تریو تندي به را سره خبرې نه کوې ښه هیله یو تپوس ته نه کوم وایه دا خلک چې دا عشق کوي که نه د دې څه پیدا وي او بیبي پیدا که پیدې اینې زه په تا ته مثال خبره کوم ځان ته بیا ناړې زه چې تا سره مینه کوم که نه نو تا ته د دې څه پیدا ده تا ته دا پیدا ده چې زه به ستا هر حکم په خندا خوشحالۍ منم او بله پیدا او بیبي بله پیدا دا ده چې زه به تا سره په خندا خوشحالۍ وخت تېروم او د مینې په بدل کې به تا له کیلې او مالټې راوړم او ته به په توپه کې ما له بادرنګ او کدوان او نوره پیدا نوره دا چې مینه را سره کې نو پلار به دې ما ته واده کړي نو هم په دې کور کې زما پیدا ده په دې کور کې پیدا ده هغه څنګه هغه داسې چې دواړه به خروج کړو او حساب کتاب به نه منو ښه دا خو ډېره ښه خبره ده چې دواړه به خروج کړو خو حساب کتاب به نه منو نو زه خو هم ستا د پیدې خبره کوم حالانکې زما پکې سراسر نقصان دی ای شاګولیا دا مینه څنګه یو دا به درته د اتوار پر ورځ ویم ځکه چې د اتوار پر ورځ ټوټي او خلک د اتوار پر ورځ مینه کوي ثواب پکې ډېر وي بابا ګوله زما دا اخري فیصله ده چې زه به په خپله خوښه واده کوم نو واده خو به درله خامخا کوم ځکه چې ما کړی دی خو دا راته جینۍ دې خوښه کړې ده او که نه او نه دغه خوږه ده او که ترسکونه ده نو اوس به زه تا ته څه ووایم نو وایي خو به دې ستا هغه پلان هم ما ته نو یم بابا ګوله نیمه ترسکونه او نیمه ترخه ده ختمه خبره ده به داسې به وکړو د خیره څه چې کله سره جینکۍ وایي که چې دنګه رشتو غوښتلو له راشي چې کله به بیا به وضو که خیري یاره بابا ګوله زه به بیا تا سره ګپ ولګم زما اوس کار دی ځه 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 ستا کار دی کارونه خو ستاسو هسې ډېر دي بابا ګوله خبر یو که نه ستا جینۍ به چې چا چېړله هغه څوک دی نعمتي نامه ماته واله نامه یې ته واله وپرې وطنه ماته ته څوک دی دا ستا زوی نو چې دا تا سره ولاړو دا دی دې خو دې خلکه وایي چې څه کالي هغه به دې وي که نه ما به هم د پلار معشوقې کېږلي همدا زمونږ مرض دی که خدای د دې مرض نه خلاص کړي ځه چې ځو مانه راځه راځه څه کې بیا را باندې څوک دنیا کې ماله بس تکړه توسنې راځه پرېږده دې شم باسي دا کور ده او که څه دی کچالان دي آلوګان دي کچالان دي آلوګان دي ګوپي ده او څاک دی بس نور څه په دنیا ډوشتې نه زمونږ په دې کلمو یې دړکه ریحانې و ریحانې جی لالا جی لالا ته دا شاګولی نه پوهې چې هره ورځ څه پخوئ لالا زما خو ته په ویلو ویلو خوله کږه شوه خو چې نه منې زه څه وکړم ها دې ځل دې خدای دې راولي ښې درله بېزته کوم ورشه لږې اوبه راواخله راوړم در لالا صبر اعلی بلم په انتظار دي زه پرېږده اوبه مه راوړه یاره خونه ډینګو دا تا ته ډینګو ښکارم رسړیتوب ته که دا څنګه خبرې کوې یا بابا ګوله په دې کلي کې یا خدای پاک تاله ځواني او دبدبه او روب درکړی دی او یا ماله ځکه درته ډینګو ویل ښه نو دا ډینګو هغه ته وایي چې د چا روب او ځواني او دبدبه زیاده دا به داسې کار دا خبرې شوې ده دا خواته ورګې طرف ته لاړ شو چې د ما معشوقه خو نه ده را روانه ځاله ورځه دا مړه خو ځان سره به دې دوربین روړی و که نه که نه په ما چې په دې عشق څومره مزه ده که نه که دا نه شوې هغه ځه هغه ده را روانه ځه ځه وروسته خدای دې نصیب نه که نه به ځه څه چې هسې مې خدای دې وبخښه خدای دې وبخښه دا ولې ما نه ولې خفه شوې ولې زه تا سره خبرې نه کوم مینه در سره زه کوم او ته بلې جینۍ سره مینه کوې دا څه خبرې کوې خو دا به چا ظالمانو درته ویلي مار دې خدای ووایي که به ما به بلې جینۍ سره لږ هم سترګه جنګولي دا ګورې زما او ستا ګورې سچه مینه او محبت دی ځان پوهې که زما تر هغې پورې په تا اعتبار نه راځي چې تر څو پورې د ما له لیکل نه یې راکړي چې ته صرف او صرف ما سره مینه کوې او خپل ټول جایداد به ما پسې لیکي کاغذ مې دا دی جیب کې دا دی پرېوت دا سره ځان لکه راځه مینه هم را سره دی او همدغه ځای کې درته لیکم ځان سره او که بلې جینۍ سره د مینه وکړه که نه د پانسیپوم دې بیا دروغ ته ما سره څه واده کوې چې موږ مالداره یو دا دروغ دي زه سره په رښتیا مینه کوم اوس په دې پته ولګي چې ته ما سره په رښتیا مینه کوې نو ما له 1 لک روپۍ راکړه ته زما په ته اعتبار پیدا شي دیک شوه اوس ما سره نشته سبا به درکم بیا به د اعتبار پیدا شي اوس زه ځم
ټیک شو پلار دې پاتې دی خو چې بیګم وزګاره شي نو بیا پې ځم ورځم کلینچي کوم یې بس په دې کې مې دا درته ولیکل که نه چې زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم او د بچو نه به پټ واده زه تا سره کوم او ټول جایداد به در پسې لیکم بابا مه وایه که نه خوله دې پرې بدې ښکاري که نه مړې راته څه کې عاشق وایه ښه نو زما عاشقه ما ته پته ولګېږي چې ستا زه ډېره خوښ یم خو د ثبوت دپاره زه تا سره یو تصویر وباسم په دې موبایل کې سبا ته د خپلې خبرې نه ونه ګرځې ولې نه ولې نه خونه خو مې پکې ښکاره نه شو بیا وباسه بل وباسه ماله به پکې یو تصویر ماله هم راکړې دا نه چې ټول تصویرونه هم ته وهلې که نه په تصویر څه کې نو نه که نه تصویر باندې خلک څه کې ځان سره به دغه دپاره نه ږدمه نښه ږدې نښه ځان سره ږدم او بله خبره ته کومه په ایمان درته وایم اوس مې ایله یقین راغو چې ته ما سره پخه مینه کوې پوه شوې که نه ښه زه ټیک شوه زه درنه ځمه او ځه به ځه ټیک شوه ځه به ځه د په مخه دې ښه ځه به ځه ښه ځه به ځه بابا څنګه بچې دغه څنګه جینۍ ولې خیر شه بچې دا جینۍ دا دویم ځل دی چې دا جینۍ زه دلته کې وینم چېرته مینه خو ورسره نه کې په ګډو وډو سره که نه دا څنګه خبرې کوې ته په دې نه پوهېږې دا هغه جینۍ نه ده دغه دا د جینۍ ده دا زما تپوس له راغلی به زما تپوس یې کولو زما ورېده کېږي دا ته څه کوې ماړي او که نه ما ویلې مې کو چېرته بل څوک ته او ته ورسره مینه کې زه تا ته دومره مینه نه ښکارم دغه بې وفا ښکارم نه کوم دا سره خبرې دا ماړي زم د سره خبرې نه کوم دومره راته نه وې چې شمیم 1 لک روپۍ واله او ځان ته پې واده ته کپړې واله وای دا هم لاسته خبره ده وایم 1 لک روپۍ خو به درنه لکه د سپیلنو لوګی کمه بیا داسې خبره ونه کوې ګوره داسې خبره ګوره زه ډېر زیات خفه کېږم او دا واله ونیسه دا 1 لک روپۍ تا نه خیرات تا نه قربان بیا داسې خبره ونه کوې زه خفه کېږم ګورې واله واقعي چې ته ما سره په رښتیا مینه کې سبا به هم دلته کې راځم چې لکه د فلمونو یو ګانه راته وکړي چې مینه هم پخه شي مینه خو به هم پخه شي خو که نه دې سره ګانې سره زما سره غاښونه پرېوځي که نه نه دغه دی که نه خوله کې مې بیا دا خاښ دی که نه ډېر زیات درد کې د سندرې خو زما یې ستا دپاره به څه چل وکړم ځه وبکړم څه چل اوس زه ځم بازار ته ځان ته کپړې اخلم والې زه به ځه الله دې د بدو سترګو ساته الله دې بای الله دې د سرې ډوله خاونده کا څه شو کارغه څه شو کارغو دغه کارغه ما کارغه څه شو خدای دې دې خو باشه او څه ګوره کارغه څه شو کارغه څه شو دا ما کارغه قسم تپوس دی نو کارغه زما خیال جوړې کارغانو اوچت کړی دی په پنجه کې نو دی به زه کارغانو په کومه جاله کې ګورم کارغه ابادي شاګولیا ولې خیر شه تا خو د خولې نه سم انبور جوړ کړی وای بابا ما خو لیدي چې جینکو سره د ګپ لګاو او د مینې خبرې دې ورسره کولې هغه یوې نه خو د 1 لک روپۍ بچه لږې صبر که داسې کې اوس موږ نه شرمې خدای دې بیخ و بنیاد وباسه د نوکرۍ نه به دې وباسم داسې کې ته ما د نوکرۍ نه وباسې زه ځمه ټیکه و ریحاني لور ته دې ویم او د جینکو پلارانو پسې ځم چې یو بوډا دی ځانې چرموزې دي ستاسو لورو سره د مینې خبرې کوي او د مینې جال یې ورته خور کړی دی نه نو دا 100 روپۍ د څه دپاره دي کوم دي دا ستا انعام چې خو دا مخوکه دې بند بابا دی دا خو صرف زما د جیب خرچه شوه په دې خوله نه بندېږي لاړم درنه خبره واوره خبره چلکه ګودرې یا لکه څه چل دی چې ته دې مخکې بابا ګل ته پسې خدای دې پرېښو بنیاد په دا کار ووایم درته خبرې ته خوات دي زه ورته یو ځل دی بل څه کوي حل درته ولې څه حل دی ولې څه چل دی څه حل درته دی څه دي وایه که نه بابا څه چل دی نو بیا ولې دی که نه په خبره نه پرېږدو ته یو خبره کوم دی بله خبره
د یو خبره کوم دی بله خبره کوي که بابا ګل زما خبره مني نو بیا نه وړم که نه بابا ګل واوره یو خبره مې واوره هره خبره دې منم خو د سړي بچی چکواله وایي چې چل دې ووایه چې دا مخ در باندې زه واما کمال خان دا بابا نه بابا ګل نه دې ما یو واده کوي او زه ورته یم چې زه واده نه کوم مړه له خدای دې بېخه او بنیاد وباسه نو دا خو درته ښه خبره کړې ده زمونږ د زوړ نوکر زوی چې واده نه وکړي نو دا خو ښه خبره ده بس مې ما ته څه ووایه ځکه نه چې بده خبره به مې نه کړي ګولې والله چې بده خبره وکړمه زه څه معصوم خو نه یم د مرګ او ژوند پته نه لګي بېایمانه غوندې دی که نه یم چې واده والا وکړم چې د ایمان یې پسې شي دې لپاره لګیا یم نه او ته ما ته ده ووایه چې ته دلته څه کوې دا دغه زه ته پسې راغلم سره خورینې پسې راغلم ګوره سمجه ګوره زما دا خبره ومنه خو زما خبره نه مني او دغه د مجې وخت دی نورې خبرې پرېږدي چې به تا چکر ولګوئ ښه ده او ورسته تا ته خبره دا په لارو چې دا جینکۍ روان یي که نه نو چې ولې تنګې تا ته دا ځان بدې نه ښکاري دې عمر ته دې وګوره ځوان جان هلکې مه کوه دا کارونه یاره دیمه بابا ګله چې تا به په ځوانۍ کې څومره جینکې ته زما هغه وخت صادقه زمانه وه که موږ دا کارونه کول که نه نو هغه وخت ثواب و پکې ځان پوهې که ګورې ستاسو دا اوسني ظالمي دي دې ته ته ظالمي وې ځانونه یې شرمولي دي او که موږ دا کارونه کوم که نه بچې نو موږ بدې نه ښکارو ګورې تاسو ډېر بدې ښکارئ دا مې ورته ویل دا به سره دی بوځه څه بیا درته ویم بابا دا به سره څه کوې راځه که نه ښه که نه خدای دې غر که غږ به ته ونه کړي نو حلال به دې کوم دې د روزانه مخ وکوه زما دې په توبو توبئ دا کوم وخت دپاره چې مشر سړی دی عشقونه چې کوم کړي دی نه ستا خدای دوی خو بنیاد وباسه په دې کارونو باندې لکه چې دې کې لګوي نه زه تا دا تپوس کوم که دا زما دې مشر دوی ته لږ هم پته لګېدلی دی که نه نو زه خو به په سرمونو چلمېدلی وم نه دا په سر کې دا ټپ ولې راکړم اوس زما ریحاني لور ته دی ویمه په ګپ هم نه پوهېږي که نه سرخوړېږي د چا ته ویمه هلونه به په سرمونو باندې وچلمې که نه داسې څه درته ویلم ته ځان له جدۍ خوښه کړه که نه په ایمان چې زه دله واده کومه که نه دا زما تا سره واده ده بابا ګل زنده‌باد بابا ګله کولی شو چاته هم نه ویم او که نه د خولې نه دې ونیسي که نه په سرمونو به وچلمو وای وای باران باران راغی جانان جانان وای 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 سبا ځه که نه خدای دې دا ودانه مخ وکوه بابا ګل دی بابا دې دا خو دا سر داسې کوم کړی لکه د سخوندر کټي لکه چې په دا غله راځي دا چېرته غیب شوي نه ته ما ته دا ووایه چې یو ټوخ سره دې دواړه خپې خوېږي او دوه جینکو سره عشقونه کې دا کار ستا د کولو دی نو چې څلورو سره کوه که نه ما چاته منې کړې بس نور نیم خبر خو دا یو به ما ته پرېږدي اخر زم انسان یم ته انسان یې خو ورسره کارغه دي او کارغه ته پکار دي چې کاغو سره عشقونه کوي که زما معشوقې ته دې لږ هم په غلط نظر وکړه که نه نو په ایمان چې اغرم بغرم به دې کماو بس کېږده زم ورځم او هغه دواړو زامنو ته دې ویم او هغه کمالي زوی ته دې ویم چې ستا والو دپاره ستا دې پلار درلېږلی و بلکل په تا په هم نه پوهېږي وایم چې کومه دې خوښه ده که نه نو بس هغه ستا شوه ځه بس هغه دویمه زما شوه وایم بس مبارکه دي چې خو ګورې تنګې وې ډېره زیاته نه ځکه چې د کارغه د ذات دی چېرته په ټونګو مړه نه کړي ډېره مهرباني ډېره مهرباني ځه چې خدای کله شاګولې څه شو دې د دم نه ته رښتیا وې ویم بالکل رښتیا ویم خو تر اوسه مو ورته ستا نامه نه ده اخیستې ویم چېرته په کارغه بدماش مې ونه وژني نه نو ما به تاله څنګه درکوي که ته ورته وروستو مو وې وینه د ښکلو څنګه کېږي ماله چل نه راځي و څوک په چا څه رنګ مینېږي ماله چل نه راځي خو ماله راځي یا لکه شاګوله بچې اما ضروري کار مې دی سره دلته راشه که نه وګوره که نه ویم پلار دې راته څنګه په مینې اواز کوي چې ګیر کړی مې دی بابا ګله درغلمه یالله ته زما واده د شاګل سره وکړې څه چلو شو که زموږ نوکر دی انسان خو دی که نه وایم دې کارغه ته خوښ شه وایم کارغه ته به ستا خوښ شم هماله چې دمکي راکړه خواري ما کړې ده ما په ځان معاینه کړې ده او ته به رانه په بدمعشۍ اخلي ولې خیر خو دی څه دي بابا ګله وایم بچې وایم څه زما
ته زما نوکر نه ګورې ته زما پلار یې ګورې غلط شوم ته زما یار او تا ته خو پته ده که نه وایم خطا شوم بچې زما یاري وایم تا ته خو پته ده که زه عاشق مزاج یم او په دې عمر کې چې زه کوم دا کارونه کوم که نه نو بچې ښځه ته پته زه جینکو سره عشق کوم خو دا په ما فرض دي ځکه چې دا زما د عمر تقاضا ده او زه به د خپلو فرایضو نه اورم نه پوه شو که نه او دا خو د بابا ګله چې ته د خپلو فرایضو نه نشي غافله کېدې دا خو ستاسو خانداني مرض دی په دې خبره خو د خدای وبخښه چې ته زموږ د مرضونو نه خبرې خو یو خبره زه کومه چې دا کارونه چې مونږ کوو که نه دا د بل چا د وس کار نه دی بچې یاد ساته دا خو مونږ ته مثلا خپل مزاج پرېښی دی چې داس مونږ پرېږدو بدې ښکاري بېشکه ای د خدای دې وبخښه داسې چل دی که نه یم چې تا ته خو ما مخکې خبره کړې وه که نه چې کومه جینۍ دې خوښه چې که نه هغه دله واده کوم واده دله کوم ستا د خوښې خو یو کار به زما لپاره کوې دا کارغه بدماش نه دی ورپسې به ورشي او سم مصرفن ګیدل به دې جوړ کړي نو چې کله دې چې مصرفن ګیدل جوړ کړو که نه نو بیا ما له راشه ستا به خبره به نه ګران کار دی خو زه کوشش به درله وکړم کوشش به وکړم نه ته کوشش وکړه برکت به کوي الله به اچوي بابا ګله بس بیم دا بل مخ هم ورله تورم ورغلم پې رحمه سمې وټاکه بېغمه شه ورشه څه د سیاست نه د کار واخیستو ما ته پته ده چې کارغه بدماش به هم تا کوي نو ته به اسپتال ته لاړ شو هغه به جیل ته لاړ شي د دواړو نه به خلاص شم څه زبردست سوچ مې وکړو دا سوچ دی زه دا سوچ کوم چې رشته به کله رالیږي چې کله ته وې خو اول خو د پلار سره ووینم که نه زما رور د کمال نوم دی هغه بیګمې سره عشق کوي څه اخو زما ملګرې م ده او د تره لور مې م ده چې زما د رشتې خبره کې ګورې زما تره سره بیا کې دا خو نورم ښه خبره شوه د خیره سره د یو کور نه به دوه ډولۍ راوړو یلکه دا جینۍ پرېږده جینۍ لکه د کارغه باندې والوځو دا څوک دی یا لکه ته څوک یې ته ما نه پېژنې زه د سهار ناشته نه کوم چې څلور پنځه تړیا کړم او د غرمې روټۍ نه خورم چې پوره 15 پیرنګیان ولم ته پوه شوې دا زما معشوقه ده ما پڅ که که نه ته خو په سړیتوب نه پوهېږې وی تا زه ووالم او زه دې ووالم او ته بیا ووالو زه به تا سره خبرې وکړم تا زه ووالم زه دې ووالم او سوچ پې وکړه زه روزانه له 20 کسان لکه د شنو لاچو غاښونو لاندې میده کوم که ته دومره نه دې که نه نو ته ما بیا ووایه ما ته خو بیخي په سړیتوب نه پوهېږې وای بس مسروره بس زه ستا پښتو غیرت ته سلام کوم وظالمه تا خو زه داسې وټکولم لکه سړی چې په خانک کې په تپڼي باندې سړی جامې ټکوي وستا د خدای له بې بنیادو نه باسي ډېر بادرې تا غټ بدماش والو او هغه هم 3 ځله مړې دغه شانې بدماشان ما ډېر لیدلي راځه چې ځو اخواسه د مخې مې 12 مې دڼیا کړي دي هسې نه چې 14مې تشې غلی شه ته ما دڼیا کې زه به تا لوړ تېر کړم لوړ شاګله وروره صفا خبره وکړه چې دا مسله څه ده اصل کې زه بابا ګل رالېږلی یم چې لاړ شه په کارغه بدماش باندې ښه بدماشي وکړه او ډبو کې راوله د بابا ګل دا جرأت اینې ته خو زورور بدماشې زه تا ته څه نشم ویلی تا ته خو پته ده که نه چې زه سړی د شین لاچي غونته میده کوم او خولې ته یې اچوم پته ده راته ځکه خو په بازار کې لاچي نشته زه به ورته دروغ ووایم چې ما کارغه بدماش خو وخو او که تا نه تپوس وکړو که نه نو ته ورته وایې چې ما پسې د سړی رالېږلي بابا ګل ښه بدماشي پخه کړه شاګله وروره د هېچا بدماشي نه منم خو ستا منم راځه چې ځو انا داسې کومه که نه چې اول درته د شارق خان غوندې سندره وایم که نه چې دا عشق هم خوب دي نو وایه که نه نو ته وایم شروع کېږم وایه بابا قربان ولې پټه دې وشلې ده جامه رانه غورځي څه
ما په غاښ مې درد دی په غاښ مې درد دی دا خوله چې د زیاته خوله وکړم که نه نو بیا غاښ مې درد دی ولکه داسې همڅنګه چې کلاویږي که نه هوا پکې ورځي ولکه داسې هم چې مینې تا دې زړه کېږي نو راځه راځه کارغانونه یارېږي نو راځه راځه کارغان دا څه کاروان دی دا مې زوی دی بیا که د بابا تپوس یې درنه کړو که نه نو ما چای خوړلی یم دا مې راباندې اچول تخته چې رسته ونه ګوري بیګمې دلته څه کې ستا انتظار مې کولو که نه بس زموږ انډرسټینډینګ تقریبا وشو اوس دې رشته درلېږم ده نه ډېډي سره خو میلاو شي که نه ټیک ده ته به ورسره خبره وکړې بیا به ورسره مونږ میلاو شو بس ټیک ده ځه اوس ورځه دا د قدمونو نه یې ځات شم زر کله زر ګاډه چې زوی ونه دي شرمونو به شرمېدلی ولې بابا ګل یو کار څه وکړي اورېدلې مې دي چې تا بدماشي شروع کړې ده څنګه خبره کې کارغه او بیا دې راپسې هغه شاګل بدماش راواستلو چې ښې خمبېله که اوس خو دې نه پرېږدم زه یې ښایه په کوم ځای دې ولم نه ګوره داسې کېږمه که به داسې ګناهګار به چې د خدای بنده ته خو ما خو تا دغه جینۍ سپارلې وه او هغه جینۍ وایي چې زه بابا ګل سره مینه کوم اوس خو دې په والله کې پرېږدم زه یې ښایه زه یې ښایه نه که هغه څنګه یې داسې کې زه یې ښایه لږ خبرې وکړه لږ خبرې کړه لږ زه لږ ورزش کوم که نه نو بیا خیر دی چې په کوم ځای دې خوښې ښه دی په هغه دې باندې لاس وکړه خو لږ ورزش کوم ولې که خیر دی لیونتیا دی نه چې یو دلته نه منډه کړم که نه په والله کې نه بیا په منډه کې راونیسي خیر لږ خبرې کړه ګزاره به لږه کې خیر دی که ګورئ او کینه هله کارغه تم تخته په ایمان څوک در پسې راولي تخته نه ته مې بابا ته ووایه که نه چې ما تا له درد لږ صبر وکړه پلار دې ما سره وعده کړې ده چې ستا کومه جینۍ خوښوي که نه او هغه به درله کوم نو زما خو ته خوښې تا به ترې وغواړم او که زه در نه کړم دله نو بیا وایي د پلار چابي دې ما سره یې ده خو چې چابي تا وکړم که نه پلار به دې خامخا راکوي بدتمیزه نوکره ناهنجاره نوکره ته د ماجیدو ته څه بیم غږې وچېږه وچېږه دا ولې یو معمولي نوکر یې یو معمولي نوکر زما دوی ته یې واچوه هلته کې بل په باندې چکونه ما لګولې خو افسوس چې غاښونه مې به ازادي دي کور ته باندې چکونه مې ستا په دې غوښه کې زما غاښونه پاتې دي ځان سره به زما غاښونه یوسي دې غاښونه به شونګي اوس به مې وچلې وي بابا ګله ځمه خو ځمه خو ټیک اوس ورځم او ستا دې لور ته ان وایم دلته خو دې ګیر کړی یم که نه ته خو دې ګیر کړی یم دلته دې ګیر کړی او دا کیسه په لاس کې دې خاطر دې دغه رشته څنګه غواړو په ځان نه دی خوا راشئ څوک یې تاسو او ستاسو نومونه څه دي جی زه کمال یم او دې شمال دی دا نومونه در باندې چا ایښي دي جی پلار دا څه نامې دي او تاسو دواړو ته چا ویلي چې تاسو ما رشتې له راشئ دکړی ودرئ ودرېږئ دې خوا راشئ کېنئ تاسو دواړو ما معلومولی چې تاسو کې شرم شته او که نه د مشرانو ادب در کې شته او که نه زمونږ نو خو دېړه وویستو زمونږ په سر نو خو دې
خوله راوسته. جان ستارو تاسو کې زړونه هم شته؟ که زړونه راکې نه وی نو موږ به دلته راتلو. ډېره ښه خبره ده. زه به هله تاسو له د ودونو اجازت درکړم چې زه ستاسو والد محترم سره ملاقات وکړم او هغه هم ستاسو نه بغیر. وای دا خو دواړه د نور سترګې راغلي دي. ماړې بس ټیک دي. سم د پلار نیغ په دا ګېټ وځئ او پولیس ته وکتئ که نه نو بیا به رانه ګیله نه کوئ. ځئ. زخره ما سره تماچه کې کارتوس ختم دي. بدبخته مې ډېره ښه ده چې روغ او دې نه بله کومه ښه خبره ده. بلکې نو دولتونه باندې د خدای خدمت هغه عالي زمانه دښمني ښه شی نه ده. خدای په سړی بد ښکاري. خدای باندې ډېر بد ښکاري. وایي دا باندې ته خو ملاسې ده ټینګینې دا خبره چې روغ هم وکړه. نه نه زه خپه مې وخوړېده. نه څه نن نفس حیران شو. دغه څه دغه بله جینۍ څه ده هغه چې تا ته مې ویلې به کله هغه څه سپکه نه ده چېرته بله جینۍ ده ګورم. بس ما ته منظوره ده. یعنې بیا خو تا ته پته ده که نه چې دا له 20 کسان زه د شین لاچي غاښونو لاندې میده کومه. هغه ما ته معلوم وي دنیا دې میده کړې خو خبرې ته زما بل غوږ کېده هغه زما نوکر نه دی شاګولي تو څومره مانه لور غواړي یو زما قابل دی ته خپله څوک چوکه یو معمولي نوکر د هغه دومره جوړت نو ګوره راته نو اوس وایه چې په پړینګ یې د علماو که پته شي لکه نه دا خو ستا خپل کار دی که نه که په پړینګ ویلو که پته شي ولي دې سره ورته خلاص وایم ده خو مونږ ته خلاص کړه. بس کالتوسو له پیسې راکوه چې په وخت یې جنازه وکړو. هسې 12 بجې به د جنازې ټیم صحیح ما په 2 بجې دې جنازه وځي خو چې مونږ ته خلاص شو بله راته بې خبرې کې دې ته در بحث وایم ده مونږ ته خلاص که نه درته وایم که نه پیسې و دې چا به پیسې درکړمه. جیب نه لا پیسې راوړو که نه بیا مې لږ صبر وکړه که نه چېرته به یې ښه کړي که نه سړیه جیب ته باندې که ستا دی سر خوړل مصیبت کې څه پروت دی یو غم خو نه دی که نه بس پوره دې راکړه. هسې پوره دې راکړه لږ صبر وکړه که نه پوره دې ویې راله راکړه دا 1000 روپۍ ته واله دې دې به کارتوس والي دا څو دي؟ 1000 روپۍ به درکړې که نه ولې د 10 لوټ دی ښه په 10 روپۍ څوک سړی نه ولي. ما په تا که لږ غیرت او پښتو وې که نه تا به 10 روپو کارتوس هغه چې سړی به دې ویشتی وې دا ما نه ونیسه 10 واله دغه دې 1000 واله ونیسه ده زړه دې پې نه کېږي ځکه د 10 لوټ ته د 10 وې. بابا ګله لږ ساعت پس به زما د ډزو اواز واورې ښه دا غوره ما ته پته ده چې کوم رنګ ډزې پاتې دې ډزو نه زه خبر یم دا ستا د پلار کارونه دي نه دا کارونه مان په رښتیا ډزونه و کارغه به سي او ډز به سي دا کارغه درله دومره ویروم او دومره وزغلم چې دوړې به خېږي دا دې ورغلم چې ته توا کوه پکې خیر واچوي. سنگی پر دی چوے ما अरे क्या करे सर और जो स्पीड नहीं चला मेरे से स्पीड नहीं चला जैसे कौन ना ऐसे दलूक तक पहुंच देना को दस का गाली का गंगा से कहते बाबा बोल हमारा बच्चे फिरा यार भाई हां अजी बना में इधर बांधी फिरा ना खुदा खबर के बता ऐसा नाम है इसी टिकावांटो ही हा फू ओ हा ही टिकावांटो सिंगा ने भी खो का खैर खुदे वाले रागले يوم ملوردا او يوم ريردا هغه ودو يا مدينه دې مهرباني دې تاسو دې قابل وګڼم بهشکه دواره بخي ساتم
تا ته زه بوډا ښکارم خو زه دغه دونه د اتلسو کالو یم ما ته خو زړاړې وړه ښکاري پوندې دې ټولې کږې دي پوندو ته مې خیال دی دا د ځوانۍ د لاسه ستا دواړه زامن ما له راغلي وو د هغې خبره کوم ما که زما خبره کې یا دوه به درسره نورې وي زه په چین کې پاتې شم څکه پټه کاکو خوله سمه خوځوم ناګام باندې اقام ته پاتې شم چین تو کو پاتو ټیپو کیتارا داسې کې او دا دې کې بس ته دا خبرې پرېږده تا ته منظوره ده او که نه چې تا ته منظوره ده نو ناګام منظوره ده منظوره نه دا څه کوي انا وی دا خبر نه باندې خدای دا باندې په توبو توبل لونو به سالي خدای خبر چې لونو به څه کې خو موږ ته تلې باندې پیل دي زمان مې مسه ګوري دا ګوري نه خو خطرې خدای مکار کا نو بس ټیک ده ته ما ته څه ووایه او زه به تا ته څه نه وایم ته یو کار وکړه د یو څو ورځو دپاره غیب شه زه به وایم چې شاګل ما مړ کړو خوښه مې ده خوښه مې ده بس زه به ځان نه روح جوړ کړم او یاروم به نه یو کار نه کوو چې زه په پولیس یارو او ته په خپل روح یاره خو یو تپوس درنه کوم کارغلاله او رښتیا رښتیا به وې چې اوسه پورې دې څومره مړي کړي وای پاگله په ایمان کې مې مچم مړ کړی دی خو بس رزق دې ځان دی پیدا کو ښه ته ټیک شو زه ځان لاړم ځه ورځه اوس مې پته ولګي بابا زموږ نامې خو دې ورته نه دي غوښتي د دې څه ضرورت نه و خو دا بابا ما ته ساشق مزاجه غوندې ښکاري موږ ته پته نشته نو ته به کمال او شمال ته وې چې کله ډولې وړي یو ډیسي دا راته ووایه دا درته چا وي چا راته وي کارغه بدماش راته وې که نه داسې کار به وکړو چې زه به ځان نه روح جوړ کړم او ستا پلار به یاروم او کارغه راته وي چې زه به ستا پلار بلیکمیل کوم که پولیس رانه تپوس وکړو نو سبا به ورته ویم چې دا شاګل کوم دی که نه دا دې بابا ګل وجلي دی بالکل ټیک ده هسې به هیله پلار به مې درکړي ګنې ما ته پته ده ما نه درکوي ولې به دې نه راکوي او څنګه به دې نه راکوي ما ورته داسې جال خور کړی دی چې پخپله به پکې نښلي پوه شوې ښه بابا نو ستاره دواړه زامن ودونه دي او که نه دا دواړو ودونه د خیره چې ودونه یې وشي د خیره سره که نه بس هغې به بیا لوڅېږي دا ذهن کې واچوئ د خیره سره بیا به زموږ مخه خپلې که تاسو ګورې نه خفه کېږئ که نه ګورې صفا خبره په یو ورځ به د ګورې ستاسو د دواړو ډولۍ کور ته راولم نه نه موږ ته هېڅ اعتراض نشته خو تا هغه دواړه جینکۍ لیدلې دي نه نه والله کې لیدلې دي ما ځکه نه لیدم ما ورسره شویمه ده دا خو مې د بچو خوښې شوي دي که نه بس هغې چې واده وکړي د خیره سره که موږ نه به بیا لوڅېږي او ما ته مخ ازاد دی د خیره سره نو خبره دا ده که تاسو اول ما ته دا ووایئ ځکه چې زه خو چې د هغې ودونه چې مخکې سره به ګورې ستاسو رښتې غواړم که نه خو پلاران خو رضا دي که نه زما پلارم رضا دی د دې ترم رضا دی صرف ستا د راتلو انتظار نو بس بیا پکې څه پاتې شو د خیره سره نو بس داسې به وکړو که نه چې یو به په شنه ډولۍ کې راولم بله په سره ډولۍ کې یعنې چې په دې کور کې دا دواړه ښځې راته اوړئ راوړئ که نه یاره ډېر خوند به کوي ډېر خوند به بس ټیک ته مونږ ته منظوره ده په شنه کې به دا راځي سره کې به بس صحیح ده ما ته منظوره تاسو خپله بیا فیصله وکړئ ورځئ ځئ تاسو ورځئ چې موږ تیاري کړو تاسو تیاري کوئ یا الله شکر دی چې دواړه رضا شوي اوس به زه بس ورځه کنسله دقیقې ده داسې چې ټولو چا لیدلې خو نه هېچا هم نیم لیدلی او په دا پرنګ مې ویشتو او چې څټ یې مړ کېدو که نه بابا ګله نو په تا یې دوا سلام علیکم السلام علیکم السلام ښه خو وکړه بلکل ښه یو خبره ده بابا ګله دا ریحانه به ما ته واده کې یعنې په ایمان چې پولیس والا ته یم او د هغه قبر ورته وښیم نه فلان ګوره دا خبره پرېږده که دا خبره به مونږ بیا وکړو که نه ته داسې کار وکړه که نه زما زامن سره د نابیانو زما سلام له را روان دي دا خبره به بیا وکړو زه به داسې په لنډ وم زه به داسې په موسیقاتو واورېدم ټپوس مې په ریحانه ملکو کارغه پیدا شو خدای داسې کارغه بېخو بنیاد وباد د ریحانې نه څه غواړې خو بادام کښېنې که نه خدای بنیاد وباد السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام دواړه ناویانې سلام له راغلي دي السلام
السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. دا څه کارو کوي؟ دا غالي لس روپۍ در کومه په دې به ځان په کیسه باندې خو رښتیا خبره کومه نه خو راته وښایي که نه چې زما غوندې ښایسته یي او که نه زما زامنو ته تللي یي بدرنګ یي. ولې بابا څه چلی شو؟ بابا ګله ولې بدرنګ یوسف چې د ویلې نه دې چغه کړه؟ خو باندې څه چل دی؟ نه 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 دې خو زما هم زیاتې ښایسته دي هسې دا خبره مې کوله. څه چل دی بابا ګله؟ ووایم طبیعت دې خراب دی که څه چل دی؟ که ډاکټر در راولم او که زمونږ په دې ودونو خفې سریا نه نه خبر نه هسې ولې خفه نیمه خفه ولې خفه یم زه به خفه کېږم. ورسره یو ګوډ اوبه ولرلو مړه دی زما خدایه دې خو واسي چې څوک تاسو دې پچې بابا زه راځم. اوس زموږ خبره ښه په غور واوره ښه. ستا د محبت لیکلی شوی کاغذ او ستا تصویرونه مونږ سره دي. که تا زموږ د خبره ونه منله که نه نه ستا هغه تصویرونه او کاغذ هغه به ستا زامنو ته ښایي. پوه شوې؟ نه خبره به منمه ستاسو خبره ولې نه منمه خبره به منمه. وای زما خدایه دا څه شل دی؟ آرام بابا آرام. وای خدایه به منمه څوک در سخت څوک بې خو باسي په ډاډو د خیرات یې وي. نه بچو یو خبره ده کومه بچو تاسو به دلته ما سره اوسېږئ که خپل ځای ته به ځئ کوم ځای کې به اوسېږئ نه بابا موږ به تا سره اوسېږو چې دعا خو راته کړي. او که نه ستا دعا هم پکار ده. وای خدایه بابا چې ځو بابا موږ ځو تاسو مقصد زموږ دې کور کې به یې دې کور کې به یې څه وکړو بابا ګله چې دوی دلته پاتې کېږي بس موږ هم دلته پاتې. ولې نه ستاسو کور نه دی ستاسو کور دی که نه ولې حتی نه لګي چې څه چټه باندې شي ټول ګډوډ یې نو ارے ما زه مې بلکل کار نه کوي که نه چې پته نشته په ما باندې کله ناکله پیریان راځي د کېنه چې به د کور نه لږ زور نه نه زور به پرېږدئ زور به پرېږدئ بس پرېږدئ خرې خوړلی دی بس پرېږدئ وایي خدای دا دې څو کار دی وایي ځئ تاسو ځئ بچه ځئ تاسو ځئ کمرې ته ځئ ځئ بچه ځئ کمرې ته ځئ ښه ځئ کمرې ته ځئ والله والله ډېر شو پروردګاره داسې ډېر شو نه چې اقتدار مې دې ته تاسو خو الله په شرمونو څنګه الله بای 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 وای دې کتاب کې خو ته بیخي مړی ښکاري. داسې نه چېرته به رښتیا مړ نه شي. ریحانې ستا دپاره مړم شم که نه نو هېڅ خبره نه ده نوکران هم انسانان دي هغې هم زړه لري. خیال نه وګورې وروڼه مې خبر نه شي کنې په والو والو به دې سرمن وباسي. ورته هېڅ غم مه کوه زه چېرته هم نه ځم لا فلحال دلته یې څارې. وای 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 ډېره به مې غټه ټوکه یې راسره وکړه دا خو شکر دی چې زامنو ته مې پاڅه نه لګېدلې زما زار دی وای به زما زار و شرمونې و شرمونه داسې کار وکړې د خدای خاطر وکړې پاسې دلته څه کړو برابر زامن راشي و شرمونو باندې و شرموئ ځای کار نه نو خو راشي نو څه چل به وشي خو ورته به ستا ټول حال ووایو که نه که نه مې خدای توبه دی بس ما معاف کړئ که نه ولې تاسو دا غلط کار کوئ سبا نه به ناظمۍ ته ولاړې دا خلک به زما د هلکې څه سوچ دا تاسو څه کوئ مالو خدای ته دا سوچ په دې مخکې کړی که نه نه بچې سوچ مې نه کړو ستا وجې نه یې بس خو بل غلطي ده چېرې ده بس پرېږدئ که نه خبره وکړه معاف کړو دې خو په یو شرط دی ما ته هر یو شرط منظور دی خو خدای ته وګورې به غلی شي بس ما ته جوختې راځئ ما ته ښه ټیک شو نه به راځو خو یو سوني سیټ په دې نه جوړې او یو د سوني سیټ په ما نه جوړې او اوس په راته لږ ګډېږم وای 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 اوس به زه په دې عمر باندې زه تا ته ګډېږم دا ستا خبره ده پرېږده په پټو کې چې به د چورلکونه والو هغه وخت کې خو نه شرمېدې نو به دا وخت به ځان نومه که نه خیر دی که نه پرې پرېږدئ که نه معاف پرې کړئ که نه زامن باندې داسې به شرموئ مې مه که نه د خدای خاطر وکړئ ښځه ټیک شو چې زامن دې رالو بیا به د هغه سره مونږ خبرو خدای پاک شرمېږم هغه خلکو وجود شما
خدایا خدایا خپل انده باندې واورېدو ما ته چا ویلي چې به دې عمر شکونه کوه وایي بس لویه غلطي وشوه بس لویه غلطي وشوه د خدای په غضب واورېدم ما د اثر د والوتې په دې عمر کې ته چېرته وایي بابا ګله که طبیعت دې ټیک نه چې زور راته وکړه نه زور راله نه کوم مازغه به چې کار نه کوي مکمل مې کوبلا ختمه نه کوي دا به خدای دا په ځای راته تازه اخبار وجه دا خدای وای د خپل لاس مې ځان سره وکړ اوس هغه بلې له ورځم ریحانې له ورځم شاګل خنزیر پسې به خفئ ای زما خدایه خدایه حقا مانه مې ته تماشا کوم چې زه کومه على پلان دی ولی بچه مجاله کنه بچه مجاله خدای ته وګوره بیا ماله مجاله راځي کنه ته ولې جاړې بس ما ته پته ده ته به شاګل پسې جاړې خو مړي چا دي ژوندي کړي په جړه دا به د پاکه لاره دغه به خدای دې وبخي بچې خدای دې وبخي بابا د شاګل چا ووجه یا خدایه پاکه نه نو چې تا ته پته نشته نو اخر چا ووجلو نه خبره اول باوله چې زه تاسو وایم وبشي کنه معلومات به په خپل وکړي کنه هغه معلومات به وشي څنګه به معلومات وشي نو اخر چا ووجلو دا ووجلو دا څه کوي چا ووجلو سمري دای داتې کې چا ووجلو مودې قتل کنه چې رښتیا خبرې مې شروع کړې نو اوس وتښتېده خو ښځه لوبه خو لا پاتې ده ته دلته څه کې زه نه دا تپوس کومه ته دلته څه کې بربر شګې کار کوم سمه خوله خوځو پولیس نیولی یم او هغوی ویل چې د شاګل مرګ چا کړی دی نه تا ته څه ویل چا کړی دی تا ته څه ویل ما ورته چې زه معلومات وکړم نو تاسو ته به ووایم 10,000 روپۍ راکړې او که نه پولیس ته ووایم نه لکه پولیس ته مه وایه دا کمیډي نه چې د کمیډي نه دا د مړي کار دی دې کې کمیډې ممیډې نیسي زه چې راله پیسې راله لټومه او ته باید مخ پناه کوه دا چا ته دې ویل چې مخ پناه کوم ما ته دې ویل نه ما ځان ته مې ویل ځان مې دا خبره وکړم چې مخ پناه کوم ځان مخلول کوم که نه چې پولیس دې ونه نیسي هغه پیسې دې وله بس لکه پوره دي که نه دا ما ځان دا پیسې دا زما وځه ځان یې په خپله کار وکړو ځان یې په خپله مصیبت وکړو او شکر ورته شاګل تاسو موږ سره شاوړی ته راځو ما کله کله دې جوړه چوغولې چې ما ټول سامان کبه مې پټولې په شرمونو وځي دا څنګه ما کې نه کوم د شاب زیرا سره کولو خطا تاسو نو وسم را سره زمان ته درکې شاب راځه موږ ته کار ولاړ دي راځه شاب خبر یا الله صفه غضب او دې یا الله چې خبر نه معلومه په غضب او که معلومه په غضب یا الله امر روانم شو را پسې خو دې خبر چې بیا چرته ایثار شو یریږه ما زه د بابا ګل د کور نوکر شاګل یم ما ویل کوم مړی دی دا کپټه ولا غوښتې دی یومم ها نو دا خبره ده رمته نه سکارو کې څه ته پټه بابا ګل روزي اس نو دی ویني مون سره پټه راځه ته نو مونږ دې ګرمه نه مړ کړو بیا د تمرینات دادی راته کوم د خدای خاطر وکړي ګوره سامانو ته به مې پته ولګي په شرمونو به شرمېږم کنه تاسو زمانه څه غواړئ معلوم امسله به په شرمونو شرمېږي اخر سخره مې هغه خدای ته یاد نه دی چې کارتبونه به دې کول زمون خدای هغه وخت
راځه شابه موږ سره لاړ شو شاپینګ ته شابه وای راځه مالو راځه دې خوا راځه په دې بله راځه یو بم کې خطا دي ته ما چېرته بوځې تماشه د باندې کوم تماشه د څه تماشه او په دې کپن څه کې دا خو پرېږده که نه دې کپن کې خو ټول چل دی ته ګوره چې زه دا واچوم که نه چې بیا دې کپن کې زه څه کوم ته راځه ما سره څه کې ته راځه خو صحیح که نه نو راځه له دا څنګه روان یو مخکې خو به لکه چرګوټي ټوپونه والو او منډې به دې والې اوس داسې روان یې ځان لرې زبر جوړ کړی مخکې شه خدای زبار کړې خدای زبار وکړه سپي مې نه ځي که نه سپي مې نه ځي که نه سپیډ پکې نشته که نه هغه دې بابا مې را روان دي بابا ګوله چېرته روان یې بچو دا ورته تاسو ووایئ چې مونږ چېرته روان یو دا د اصغر بابا مې وایي چې ما په ځوانۍ کې ډېر ښایسته ډانس کوم د ډانس مظاهره راته کوي څه نو ته په کتې عمر ګډېږې نه دا دروغ دي ولې دروغ وایې یاره بیګمه زما تصویران دې کتلي دي څومره ښکلي دي او خط دې کتلی دي څومره رسۍ پکې لیکلي یو خبره درله کومه یو خبره درله کومه یو خبره دا زما انګېندې دي چې زما په دې باندې خوشحالېږي چې زما په ګډه دی خوشحالېږي نو پرېږده ودې ګډېږه مله چې دی خوشحالېږي که نه څه چلو شو راځئ به دې خوا راځئ چې خوشحالېږي به چلو ګډېږم راځئ راځئ خبره کومه زه خو یې مریم باسم دا دې ښه دی که نه خو ګډا مډا به پرېږدو او پلار سره به یې تلوار وجنګوم ښه ته تصویر نه دې څه کړو نه نه بس ګډا ښه دی بار څه به مه غورځوه ګډا ښه دی ګډا باسه یاده که دا پلارم څه ځان شرمولی ګډېږي او دا انګېندې ورسره سکې دلته ته راځه چې ورشو رامنډه یا لکه پلاره په دې سپین سر دې ځان چرمولی دی ډېر چاپېره د کلي ماشومان ولاړ دي دا ولې او دا تاسو دلته څه کوئ مونږ نه راکړو شماله بابا ګل په زور راوستو راشه که تودېږې دا مزې په ښار کې دي پلاره نه نه والله دا په ایمان درته وایم که نه دا دواړه نه دي هغه دې څه کړو هغه رښتیا وایي رښتیا وایي نو ولې داسې بده خبره خو نه ده زما انګیاندې دي مېل پرېږده چې خوشحاله چې ولې دا خو زمونږ فساقت دی فساقت نه ده تیز سر دی دا ګډېدل څه ښه خبره ده مخکې شي روان شه پلاره ته چې نه کوځې زه شابه وځه پلاره بس کړه ما یا ماله الله څوک دی بابا ګوله دا زمونږ هغه نوکر شاګولي نو هو که نه مړ دی ولې هغه چا وژلی کارغه بدماش ووژلو هغه بدماش هغه ولې وژلو ستا خورې غوښته نه ځکه یې ووژلو د وژلو قاتل خو نه که نوکرو نو څه چلې شو انسان نه و دا ستا له خورې خوږو او ستا خورې نو بس څه چلو کړو اوس خو بس مړ دی که نه اوس خو به لمې چې ورکولې که نه څوک مړي له خو دنیا نه ورکوي که نه یاره بابا ګوله لمغه زمونږ نوکر کم او ورور زیات و هر څه چې وشو ډېر بد شو خدای کاپره نو بس مړي دی ورکوه مړي له خو نه څه ورکولې که نه ګلې ته سره خبرې کول ګناه ده راځه که بلته راځه راځه جینۍ تم راځه ټول ځای خامخا
وکړ دې نه خو بس شوم اوس د دغه نه به مې څوک بچ کوي د شاګل د روح نه ورته د هغه لارې نه به ته به کړې که نه تکوان مه یارېږه مه یارېږه زه سره یم بس که کنه اوس خو دا کپن کوز که که پولیس والا ولیدي نو د مړو په جرم کې به د حوالات کې بند کړي وایم کوزو مې خو زه خو اوس د ټولو په نظر کې مړ یم که نه ته راته ووایه چې د ریحانې سره به مې واده څنګه کېږي دا هر څه په ما پرېږده هغه زه بلیک میل کومه کارغله دا څه چل وکړه چې نه سیخ وسوځي او نه کباب سیخ دې وسوځي خو کباب دې نه سوځي ځکه چې کباب زما ډېر خوښ دي دا راته ووایه چې اوس به زو په کومه هسې نه څوک به مو وویني ځئ چې ځئ راځئ دا خبره ده شاګل مړ نه دی نه دا به سره څه چل ول کوي کماله او شمال لاله خیر دې زموږ په سفارش د ریحانې شاګل له ورکوي که نه زما هېڅ اعتراض نشته چې د دواړو خپل منځ کې مینه ده نو موږ خو چا د مینې کور نشو روانولی که نه یاره کمال لاله خبره دې ډېره صحیح وکړه ستاسو دواړو ډېره مننه زه هم راځه چې دواړه په شریکه ریحانې له ورشو او دا خوشخبري ورته واورو خوشحاله وشي خور ته م وایه چې زمونږ هېڅ اعتراض نشته راځه شمال ګله مې هم دواړو دا ګنجیانو سرونه نیولي دي توبې پې نه په سر نه هوا پې لګي مازغه به م یخي کښته پوه شوم ستا په خبرو کنه پوه شوم هغه بادګان مې راپور شه بادګانو په خیر راغلی څنګه ریحانې ما وی هغه مړی څه شو ورته ووایې راشه چې موږ درته دعا وکړو چې الله دې وبخي مړی دا دی راځه زه خو پټ شوی یم ما وي خدای خبر چې څوک دي خو تاسو وې نو ځکه راښکاره شوم ریحانې مبارک دې شه موږ د وروڼو سره ستا د واده خبرې وکړو هغه وایي چې موږ ته هېڅ اعتراض نشته ډېره مهرباني راځي خو یو مسله ده مسله د شاګل ده هغه وایي چې شاګل به مړ څنګه راژوندی کړو فعلحال نه چې تر څو پورې موږ د بابا ګل نه پوره بدله نه یې اخیستې دا وګوره که نه پلار دې په دې عمر باندې څنګه کارونه کوي بابیګانو تاسو خپله کاروي جاري ساتئ نور زما د ژوندي کولو چل ماله راځي ښه ده راځه چې موږ لږ بابا کوو وای خدایا وای پروردګاره به همدا مې څه کړي دي د شاګل روح مې تنګوي زه به درته د هغه د خلاصېدو طریقه وښیم نو څه وایې کله مستپن کارغه څه دي مستپن څه دي یاره خو داسې کار وکړه چې ریحانه هغه مړي ته واده کړه واه زه به اوس نور مړي ته بدوم داسې به هغه مړي کې ساه راشي نو که ساه پکې رانغله بیا به څه چل کوو نو بیا په لرګو کې وسوځوه چې روح یې ختم شي پوه شوې او که نه مړه تا د خدای پوهېږي یاره خو مړه پاته کارغه ګاډې ولې کوي مازغه دې کار نه کوي زه مړه مړي ته یې واده کړه باباجي څنګه دغه ځای باندې ګورې دې جوړه شو ګورې بس دی که نه داسې ما معاف کوي که نه ګورې داسې خبره ونه کوي اوس برابرې بیا زامن چېرته راشي به شرمونه مې ولې شرموئ سبا له به ناظم یم که نه دا خلک به م راپورې خاندي که نه ټولې له دنیا راغلي او خبرې له دلې راغلي او خبره دا ده چې د ریحانې واده دغه شاګل د روح سره وکړه ګني نو دا روح سره نو څنګه نو دا روح به ماله څوک راغواړي ویم روح سره به یې وکړم خو بس ما نه مني دا ته په ما پرېږده قبرستان ته به زه لاړه شم روح ته به مینه زاري وکړم هغه به پخپله راشي نو روح به پخپله راشي دا زه به بس ما ته منظوره ده خو ګوره دې جوړه ګوره څه ونه وایي د خولې نه ګوره څه ونه باسئ بس زما دا نیکم ته وبه بس سم شکري دا سمې به که نه بس دا څه کوئ بس سمې به خبره پخه ده پخه ده بلکل به ټولې بازله کې پخه ده یاد ساته بیا اوه خدایا پاکه به هم دې روح څه چل کړی دی ټول یې راته ببر کړي دي پروردګاره ټول ببر دي تسکین د روح سره دې واده وشو چې وشي اوس څه وکړمه داسې نه د دې حقیقت پته ورته ولګي چې زه مړ نه ژوندی یم او خاص د واده پر ورځ لانجه وانه چي خو زه داسې کار کوم زه ورځم ولګي یاروم خیال کوم ګورې
پلار مې ډېر کمزوري دی چېرته څه چل پې ونه شي ته بېغمه شه خو ته داسې چل وکړه که نه چې ته په حجرې غاړه کور ته راشه اوس زه کور ته پرې ګیر ځم زه بس خدای ځان سره مې په خپله بد کړي په خپله مې ځان سره بد کړي ما له چل نه راځي په کومه چې اوس وټاکتمه خدایه یا پروردګاره خیر دی که نه ما یې شاګل د روح نه وساتې رب العالمین یا الله سپارل درته کوم خدایه د دې روح نه مې وساتې ربه مې مرم به پاسه چې ځو خبره چې ځو چک را باندې نه لګې لرم خوړلی به زهر دي راکړي د چک را باندې ولګولو که نه په ما چې ته مرې په مړ سړي کې به څه مړ شي پاسه چې ځو چېرته ځو چېرته ځو قبرستان ته دې بوځم اول ته د یو مړي واده دی د مړي د واده غوښې د باندې خورم ما ته غوښه که نه ده که نه غوښه که نه خوړله بس په ما چې ځم مړه به نه ده ښه راځئ خدای چوکره پرېږدي ته ښه ویم بوځم دی او د قبرستان نه به رانه واپس نه راځې مخکې شه نه نو چې ته ما بوځې خو واپس نه راځم نو زما مازغه راځي پرېږده ښه پرېږده هله پرېږده شه مزل مې شه چپ شه نه شویم دی مخکې شه شاګولې زمونږ نوکر نه زمونږ ورور دی چېرته باباجي ته دا پته ونه لګي چې شاګولې مړ نو چېرته د واده نه انکار ونه کړي او که نه هغه څه د بلې دنیا سره باباجي ته مې ځان نه مړی جوړ کړی و ټوکې مې ورسره کولې ناګهانه بیا ټول راغی او مړ شو کچې خو نه به چې تاسو ما ته دا کار دی کوئ واورې یو خبره ته کومه شاګولي چې د ما ډېر خوښ یې د ما دې خدمت کړې خو د سبا خبره کوم ما دې خدای وي که ما ته پته چې ته ځوان یې بابا که دې رښتیا وایې ما ته ډولۍ کېږي وایي چې ته م راضي او دا م راضي ده تاسو په خپلو کې راځئ نو زه لیونی یم مازغه مې خراب دي زه به اعتراض کوم د منګېزو بیګنې او شنې مې خبره زما ښه په غور باندې واورئ که تاسو ما ته اوس ووایئ که نه چې کږېږم نو بیا به م زه کږېږم او ستاسو دا ودونه چې کوم دي که دا به زه بس اوسه په ښه درز دروز باندې کوم هغه داسې کې پرېږده چې نن درته وچورلېږم سر یې چې م خوړلې